الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جامو یعنی د کفرو د اغوستلو په وخت کې باید موږ کومه دعا ووایو. معززه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د داسې جامې د اغوستلو په وخت کې دعا کول چې هغه جامه مخکې نه وي اغوستې، دا یې نوې جوړه کړې وي، نو په سنن ابي داود شریف کې حدیث راځي په رقم 4020 کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دعا دی وایي، تاسې در سره یاد کړئ او یا پر کوم کاغذه در سره ولیکئ چې هر وخت مو در سره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دا دعا چې ما په خپل کتاب کې هم راخیستې ده چې په نوم باندې د دعاء اليوم واللیله لا تر اوسه چاپ سوی نه دی، انشاءالله دا به چاپ سي. او داسې جامې اغوستل چې هغه مخکې هم اغوستې وي، خو مثال په جمعه کې څوک جامې بدلوي یا یې کم ترجمې یا زیات ترجمې، نو هغه بیا بله دعا ویل کیږي چې ارواء الغلیل په جلد وم صفحه 40 کې راخیستې ده، نو بیا دې هغه دعا وایي. هغه دعا دا ده: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوته. دغه دعا دی بیا د داسې جامو د اغوستلو په وخت کې وایي چې هغه جامې یې مخکې هم یو ځل اغوستې وي، نو بیا دې دغه دعاګانې وایي. او دا ما هم په خپل کتاب کې راخیستې ده په دعاء اليوم واللیله په صفحه 19 کې. انشاءالله الرحمن دا کتاب به چاپ سي، خو څه ځنډېدلی دی چې خرچه یې نه ده برابره سوې، چې تقریبا 40,000-50,000 خرچه ورباندې راځي. البته کتابونه نور هم پراته دي، نو ځکه دا ځنډېدلی دی. هغه کتابونه یو د محمدي ملغلرې په نوم باندې چې په هغه کې مو د محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواږه احادیث را جمع کړي دي د پښتو ترجمې سره، او دا شان د درود شریف فواید، دا شان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حقوق، او دغسې نور د صحاح الستو چې کم د احادیثو کتابونه دي دغه مختصر حالات، نو هغه کتاب دی. او بل کتاب د مذهب مسلې التبرک والوسیله بضوء القرآن والسنه، دا کتاب هم پر سوی دی، انشاءالله دا به چاپ سي. دا څه ضخیم کتاب دی، خرچه ور باندې زیاته راځي. او بل سعادة القصوا په نوم باندې کتاب دی، او بل کتاب د تحفة العرفاء فی مناقب الاولیاء. دا کتابونه انشاءالله الرحمن شروع دي او څوک پر سوي څوک پاته دي، نو بس د ټولو خرچه نه ده برابره سوې چې چاپ یې کو، او دا د مسلمانانو د فاره ووځي، هر مسلمان د دې څخه ګټه واخلي. او الله تعالی جل جلاله دی هغه چاته دنیا او آخرت شایسته کی چې زمونږ سره په دې کې لاسي او مالی مرسته کړې ده. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 و 88 440. والسلام.